پښتون ټایم کې مو نن یو ځل بیا له یوې نوې ویډیو سره هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. یو سړی چې د ښځو شوقي و عربي ښځې سره یې څه وکړل. قدرمنو لیدونکو ډېره مهمه او په زړه پورې ویډیو ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او پښتون ټایم چینل هم در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. یوه ښځه چې ډېره ښکلې وه مکې معظمې ته د حج او عمرې په نیت روانه شوه. کله چې د حج په مراسمو کې د شیطان ویشتلو ته ورغله نو مشهور شاعر عمر بن رابعه چې د ښځو ډېر شوقي و ولیدله. له ښځې سره یې خبرې وکړې خو هغې هیڅ ځواب هم ورنه کړ. په دوهمه شپه یې همدې ښځې ته لاره ونیوله او لاس یې ور واچول. ښځې ورته وویل له ما نه لرې شه، زه د الله په حرم کې یم او په محرمو ورځو کې یم. ابي رابعه په هغې ښځې ډېر ټینګار وکړ او ښځه هم د هغه څخه ډېره وویرېدله او فکر یې وکړ چې هسې نه نور خلک له دې حالت څخه خبر شي. نو د سړي لاره یې پرېښودله او بیرته خپلې خیمې ته وګرځېده. په درېیمه شپه ښځې خپل ورور ته وویل چې له ما سره ووځه او د حج مراسم وګوره. کله چې ابن رابعه له ښځې سره د هغې ورور ولیدل نو سمدستي ودرېدل او دا ځل یې د ښځې لار ونه نیوله او له ځان سره یې وخندل او دا شعر یې وویل چې ترجمه او ژباړه یې داسې ده: سپی په هغه چا حمله کوي چې زمری ورسره نه وي. سپی له هغې ډلې ویریږي چې ضرر رسونکی زمری ورسره وي. کله چې عباسي خلیفه ابو جعفر منصور له دې پیښې خبر شو نو ویې ویل زما زړه غواړي چې قریشو کې هیڅ داسې یوه پیغله پاته نه شي چې له دې پیښې خبره نه شي. د مسلمانانو په ښار کې یوه نیکه او هوښیاره ښځه وه. د هغې یوه لور وه او کله چې به یې لور د کور څخه وتله نو ښځې به خپل زوی ته وویل بچیه له خپلې خور سره دې ووځه، ځکه چې کله ښځه بغیر له سړي د کوره ووځي نو په ښار کې داسې ښکاري لکه پسه چې د لیوانو په منځ کې وي. نو د لیوانو هغه کمزوره هم د حملې جرأت کولی شي. درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې یوه ډېره مهمه او له پنده ډکه قصه چې دلته مو له تاسو سره شریکه کړه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.